بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس لایف افیشل نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس لایف افیشل، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه. زموږ یوټیوب شینواری سپیکس او زموږ ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. دې نه بغیر چې هغه کومه پاڼه بل چا جعلي جوړه کړې ده فیک شینواری سپیکس فینس په نوم باندې، دغه ځای کې ګو سټریم نه زموږ ویډیو لایف خیجی او ښکاري چې موږ هغې ځای نه لایف یو یا نور خلک هغه غله دي او جعلي پاڼې دي. باقي ستاسې خوښه چې تی شی ورسره کوئ. راځو نن د نړیوال جام لومړی سیمی فاینل لومړی اپسیټ نیوزیلینډ فاینل ته ووته. زموږ پریډکشن چې دی هغې سر وخوړه، توت ته توری سو، انګلینډ لاړه انګلستان ته. شاید دوستانو د دواړه ډېر بهترین ټیمونه وو، مګر د انګلستان ټیم سترانګ ټیم دی. جیسن روی ورسره هغوی سره ډېر مهم پلیر و، هغه ورنه لاړې. د هغه په ځای چې کوم پلیر راغلی وای باید د جیمز وینس هغه سلسله ونه شوه، جوړه نه شوه. ورسره یو بل فاست بالر، ما خو درته ویلو چې دوی د فاست بالینګ ډپارټمنټ چې دا ډېر کمزوری دی. مارک وډ او دغه د کریس جورډن، کریس ووکس ورته لږ ډېر پرفارمنس کوي، مګر دا نه چلیږي په دې باندې. تیر نړیوال جام کې دوی एकदम جافر آرچر را ننیستی او دې ځل ته ټیمل میلز هغه انجرډ شو، نو کار یې خراب سو. نو مګر موږ دا هم ویلو چې انګلستان ته زوري دا ده چې ډیرن میچل آوټ کړي. د نیوزیلینډ ډیرن میچل اوپننګ ته یې راایستلی، پاور پلی خو یې کیپټلایز نه کړه، مګر چیز و چې چیز نه اول بیټنګ کوي دی هم داسې دغه کوي، په سیکنډ بیټنګ کې ډېر ریسپانسیبل لوبه وکړه او تقریبا په 40 بالونو یې 2 رنزې وکړې، 153 سټرایک ریټ سره 4 شپږیزې او 4 څلوریزې. نو ډیرن میچل ورته دا لوبه چې دا موست لایکلی سنګل هینډډلی وګټله. یو بل پرفارمنس ورکې جیمی نیشم راغی، هغه ډېر مهم و، په 11 بالونو 20 رنزې. هغه بیلیف چې هغه ټرانسفر سو او ډیرن میچل دا لوبه ختمه کړه. د انګلستان غلطي دا وه زما په نظر باندې، د دوی سټارټ هغسې نه و چې څنګه په کار و. بټلر په 40 بالونو 9، بیرسټا په 18 بالونو 14، ډیوډ میلان 20 بالونو 1 خیر ون ډاون پلیټ. دا خو همدغه سلسله کې روانې، څه مشکل نسته. مګر نمبر 4 یې موین علي رالیږلی و. موین علي صاحب ښه لوبه وکړه، خو 30 بالونو باندې 50 رنزې د ټیم دپاره ښه نه وه، ځان دپاره یې ښه وه. 130 سټرایک ریټ سره زما په نظر که دې وخت کې ین مورګن خپله مخکې راغلی وای دا به ښه آپشن وای، یا یې داسې لیم لیوینګسټون را لیږلی وای په همدغې وختونو کې، ځکه دوی ته په کار و چې دا ټایم یې کیپټلایز کړی و. هغې وخت کې تقریبا وکټه خطا شوه، ډېره زر دغه وو، مګر ښه به دا وای چې انګلینډ اګریسیو تللی وای څنګه چې دوی اګریسیو دي. نو مورګن ځان وروسته وساته. دا مورګن وروسته ساتل چې اوسینو که دی وای چېرته په 20 بالونو چا 40 رنزې 45 50 کړې وای، نو د دوی دا ټوټل د 120 نه تقریبا 190 د انګلینډ چې کوم بالینګ دی دوی باید کم از کم هر دغه کې چې دی 180 پلس ټارګیټ ورکړی وای. بالینګ یې هغسې مضبوط نه دی. دوی شپږم بالر ورته هغه بهترین بالر شو. لیم لیوینګسټون ورته 4 اوره 22 رنز 2 وکټې واخیستې. د رسټ لږ ډېر ډیو وي، دومره ډیو نه خو لږ ډیري. نو ښه دی چې څونه ډېر ټوټل پوسټ کولی شي، مګر انګلینډ هغسې اګریسیو لا نه څنګه چې باید انګلینډ تللی وای. او دغه طرف نه ماغه بالینګ چې ایوریج و د نیوزیلینډ ټول کمباین ما خو ورته ټیم ایفرټ والا کار دی. مګر ډیوین کانوای ګوره وکټ کیپر بیټسمین ساوث افریقن، دا کس چې ډېر مهم کس دی، دغه یې ورته سټډي کړی و. دا پارټنرشپ ډېر مهم وي چې 2 کسان ستا زر آوټ شي، د دوی 2 وکټې په 14 رنزو آوټ وي او 3 اوورو کې. ډیوین کانوای په نیکسټ 10 اوورونو کې دوی 2 رنزې هم وکړي د دې دوانو پارټنرشپ. نو تاسو خپله سوچ وکړئ دغه پارټنرشپ څونه مهمي چې دا لوبه یا چیز ګایډ کړي. هماغسې وسو د انګلینډ چې دی غلط حیران دې ته یم چې 15 بالران استعمال کړه. موین علي په 13 لوبه کې اټیک بالینګ ورته کوي، 4 اووره کوي، دې ځل ته سره 1 اوور هم ور باندې نه کوي.
نو if you gonna go like this او 15 بالرانو سره نو ګډ لک په 15 بالرانو باندې لوبه ګټل داسې ګپ نه دی. 3 اورو کې جورډن 1 ورکړی، عدیل راشه ټول دی وټاکېده. انګلینډ والا په مخه زموږ 13 ویډیو که ګورئ 3 منټه او تقریبا 50 سیکنډ نه وروسته دې وخت کې موږ خبره کړې وه چې ډیرل میچل چې دی دا به مشکلات انګلینډ ته خلق کوي، انګلینډ باید دا په وخت باندې پورته کړي. موږ ته معلومات یو سړی چې دغسې فیرلیس کرکټ کوي هېرېږي چې نه او پراپر کرکټینګ شاټونه مو یې داسې نه دی لکه زموږ د شهزاد زازي یا دغې غوندې چې بس خالي تاویږي. نه هم چې وروسته شي کور پنچ وهي، هم ډاون د ګراوند شاټ وهي، هم چې دی سټریټ باونډریانې چوز کوي. دغسې پلیران چې هغه چې یو ځل تانه لږ سیټ شي بیا آوټ کول یې مشکل دی. نو ډېره بهترین دغه یې وکړئ، کیسه یې ختمه کړه. د نیوزیلینډ د کرکټ مینوالو ته ډېر مبارکي. موست لایکلی ودي خدای دې وکړي چې پاکستان او نیوزیلینډ لوبه راشي یو ځل نه چې یو ځل بیا هم ووال شي دا نیوزیلینډ. نو راځو سبا سمی فاینل دپاره د پاکستان اینډ اسټرالیا سمی فاینل. ښه ګوره د پاکستان ټیم هغه ټیم دی چې د په اړه باندې همیشه خبرې کېدې او هغسې خبرې نه کېدې مثبتې، خو د ټورنمنټ ته راتله انډر ډاګ راغله چې ولاړ به شي، فیورټ به شي، نه به شي، داسې شي چې هغې سلسلې ته وګورې. او نن چې کوم اسټرالیا په کوم درس کې راوتلې ده دغه ته سمی فاینل ته، نو هم داسې کېږي چې اسټرالیا به یې ګټي. مګر زه تاسو ته وایم د انډیا خلاف هم خلکو همدا وی چې انډیا به یې ګټي او بس دا بل میچ ته د انډیا دپاره دا اسانه ده. هربجن سنګ خو دا وی چې دا میچ خو سره دغه ضرورت نشته دی، یاسې تاسې میچ کوئ بس واک ور واخلئ. خو هغه دی پاکستان داسې ماتې ورته ورکړه چې ډېر عمر پورې به یادي هېرئ به نه. بیا هغې نه وروسته چې نور د پاکستان سلسلې تاسې وګورئ دا کوم همداسې چې روانو ښه سیټ اپ سره خپل دغه سره لاړې، مطلب هر چا نه یې لوبې ګټلې ښه په طریقه باندې په کلار داسې دغه نه دی، څه مشکل ورته نه دی خلق شوی. اوس راځي سمی فاینل ته. سمی فاینل کې هم خلک دا یي چې اسټرالیا دا اسټرالیا ایکسپیرینس ټیم دی، مضبوط ټیم دی، او دا دی ډیوډ وارنر دی، پلانکای دی، ډینګری دی. یو نو واټ ویده پوه شوې دا زه منم ډیوډ وارنر یو حقیقت دی، ښه پلیر دی، فارم کې راغی، فیرلیس پلیر دی، د پاکستان خلاف یې ډېر سکور کړی. مګر سټراټیجیز ډېر مهم دي. موږ چې خپل پریډکشن کوو په هغې په اساس کوو. اوس داسې خو نه شو کوی چې این مورګن 15 بالران استعمالوي او ډیرل میچل دپاره موین علیم نه راولي یا څوک نه راولي، یا ډیوډ کانوای چې آف لیفټ هینډر دی بیټینګ کوي او دی موین علي نه راولي، په 15 بالرانو باندې بالینګ کوي او 4 اوره په لیوینګ سټون باندې کوي. نو دا خو د ځان ته خپل اخره کې کار خراب کړی که یو 2 اوره په موین علي ایستلي وای سلسله به ورته اسانه وای. مګر همدغسې سبا له پاکستان تم ډیوډ وارنر خلاف چې دی محمد حفیظ راوستل پکار دي چې محمد حفیظ راولي. محمد حفیظ لیفټ هینډران نه پرېږدي. موست لایکلی ډیوډ وارنر به یا بي ډبلیو کوي یا به کیچ کوي یا به بولډ کوي. دیټس مای پریډکشن. شاهین افریدي پاکستان سره ښه انرجیټک ښه دغه بالر دی، خو دا دغه چې د هغوی کیپټن فینچ هغه هم فیرلیس کرکټ کوي. نو ښه مقابله وي د دوی ترمنځه. که چېرته پاکستان وارنر اول پورته که او فینچ، نو بیا د هغوی هغه میډل اورډر او هغه نور خلک ایکسپوز کیږي. هغوی سره مارش هم هیټینګ کوي، آوټ کېدو چانس شته دی، او ګلن میکسول. زما دپاره ټول نه مهم کسان دا دوه دي، ګلن میکسول او ډیوډ وارنر. نور مارش چې دی دا آوټ سایډر دغه غوندې دی. خو دغه 2 کسان پاکستان دپاره، پاکستان باید په هر چا فوکس وکړي په ټولو باندې، ځکه دا سمی فاینل دی، ته غواړې چې وګټې او فاینل ته وځي. نو یو کین ټیک اټ ایزي، یو کین ریلیکس. نو ښه به دا چې پاکستان ښه پوره خپل فورس سره لاړ شي، جذبې سره لاړ شي، او زما په نظر باندې انشاءالله د اسټرالیا ټیم چې دی دا به ماتوي. د اسټرالیا چې کومه زما ذهن یې چې یو 30% یا 40% د اسټرالیا چانس دی. زړه خو مې چې د پاکستان، ځکه پاکستان زما دویم فیورټ ټیم دی چې دوی وګټي. مګر هغه ذهن چې مې چې هغه 40% دغه بالا درکمه یا 30 د اسټرالیا، هغه دې لپاره چې ډیوډ وارنر، ګلن میکسول او په بالینګ کې میچل سټارک،
او هیزل ووډ او کمنز کې یو کس نیمونه چلي ځکه دا ټول هیزل ووډ هم 140 پلس بالینګ کوي، کمنز 150 ته رسیږي، سټارک 150 ته رسیږي، دا به لږ مشکل خلق کوي. یو بل پرابلم چې پاکستان ته دغه محمد رضوان او شعیب ملک چې دا فلو ورته ریګولر فلو دغه شوی کووډ ټیسټ یې وکړه، کووډ نو خو هغه ریګولر پریکټس یې ونه کړ. ډېر غټ پلیران دي ماشاءالله، که پریکټس یې هم نه کوي اټس ناټ ا بګ ډیل. خدای دې وکړي چې سبا گیم دپاره فټ وي، که فټ نه سو پاکستان دپاره به یو بګ بلو وي، ځکه چې محمد رضوان او ډېر مهم پلیر دی په ټاپ اورډر کې، او ورسره شعیب ملک چې دی په میډل اورډر کې. نو سبا گیم کې شعیب ملک بالینګ هم کېدای شي په کار راشي، هغه به هغې سره ګورو. خو زما په نظر باندې د پاکستان ټیم چې دی دا باید سبا لوبه وګټي. ګورو به چې څنګه چل کېږي، هغه بیا سبا خبرې کوو. خدای دې وکړي سبا دا وخت راځو او تاسو ټول پاکستان د کرکټ مینوالو ته مبارکیانې ورکوو، دا به ډېر ښه خوند وکړي. مګر کرکټ داسې دی چې هر څوک غواړي، هر ټیم غواړي چې ویې ګټي. کوم ټیم چې بهترینه لوبه کوي، بهترینه سټراټیجي کوي، هماغه ګټي. تاریخ داسې دا کوي چې د نیوزیلینډ ورسز اسټرالیا دغه راځي. زما په نظر باندې خو به انګلینډ پاکستان راته، مګر ګورو به چې څنګه چل کیږي. خو پاکستان ټیم چې دی انشاءالله ښه ټیم دی د اسټرالیا نه. اسټرالیا لږ پلی آف او فاینلونو دې دغه کې لږ اګریسیو سټرانګ ټیم راځي، هغوی ښه زړه د خلاصه زړوره لوبه کوي. نو پاکستان چې کوم اپروچ سره روان دی باید همدې سره لاړ شي. که اول بیټینګ یې راشي هم په ځان د چټي پریشر نه علي، رضوان بابر اعظم دې دواړو کې باید یو کس خامخا 12-13 اور پورې ودرېږي، ځکه دا دواړه که لاړ شي په پاکستان ډېر زیات پریشر راځي. نو دې دواړو کې چې یو کس ودرېږي، هغه نور کسان ورسره راځي، بیا ټول هیټینګ کوي. د پاکستان سکور کم از کم باید پاکستان اول بیټینګ کې 190 پلس وکي کم از کم، ځکه د دوبۍ پیچ باندې ایوریج سکور چې 165-170 دی. ډیو فیکټر راځي شبنم، نو د خاطره چې څونه زیات سکور دی که درته ښیي که ټاس وګټي موسټ لایکلی پاکستان و سیکنډ بیټینګ کوي چیزینګ کې، نو چې هر شي بیا به هغه چیز کوي. نو دا د پاکستان او د اسټرالیا انشاءالله ګورو به سبا بیا پې خبره کوو. اوس راځو د افغانستان کرکټ بورډ مسلو ته. ګوره د هره ورځ پې لګیا یو. نن بیا یو بریکینګ نیوز راغی چې میرویس اشرف صاحب چیرمین شو او دې ځل ته ښه پوخ چیرمین شو. یو چاته مو وی چې ورکې سړی خبره کنفرم ده وي، هغه بالکل کنفرم ده وي. په کرکټ بورډ دغه باندې پیج باندې عکس ولګي، مړه عکس خو مخکې هم لګېدلی، خو هماغه کار شو، عکس مخکې لګېده، عکس بیا لرې شو. نو فضلي چې دی دنه ګل مرجان جوړ شوی دی، ګل مرجان یې نه مني، د الله ولی څه دی ځان نه دغه جوړ کړی. او زه دې دغه ته حیران یم اسلامي نظام مشرانو ته چې تاسې نه د فسادي نظام یو کس چې هم د اشرف غني او عبدالله په وختونو کې و چیرمین، هماغه کس راځي په ریاست کې درنه دومره مسلې جوړوي. نه خدا کا ای سی سی د په دغه باندې څه وایي، ښه یو ناپوهه جاهله کس وباسي او بل کس داسې راولي چې کرکټر دی، ما ته دغه د تعلیم معلومات نشته چې څونه به څه شی به وي. مګر که تا هغه راولي د ده په نسبت هیڅ مشکل نشته. زموږ کرکټ که توتی کیږي او که نه توتی کیږي، زموږ کرکټ که تباه کیږي، خو هسې هم تاسې په دې یو څو ورځو کې سم په شرمونو وشرماو. دا څنګه نظام دی؟ دا چال دی؟ یو وړوکی ریاست د کرکټ تاسې ته څه ریاست دی تاسې ورکې داسې مسایل جوړ کړي دي چې کله یو کس ټاکي او په دغه کرکټ بورډ پاڼې ناراضي لرې کوي. اول خو د کرکټ بورډ پاڼې چا څوک مسؤل دی بیخي ګوښه کوي سر د دغه نه، او بل زما د طلباو دغه نه هیله ده چې دا مکمل کرکټ بورډ ډیزالف کوي، سم نوي ځوانان نوي کسان راولي. دا څه مافیا ده چې یو کس سره ناست دی ورته زنګ ور ووایي پوسټ لرې کوه ډیلیټ کوه. دا څه ګپ شپ په دنیا کې وشرمولی، مړه په شرمونو یې وشرمولی. ستاسې لاسه موږ ته هم خلک لګي چې دا خلک تا سپورټ کوله، موږ خو دا خلک موږ اسلامي نظام سپورټ کوو. اسلامي نظام کې چې حکم وي د هغوی ټول تابعیت کوي، ځکه اسلامي نظام کې ما مخکې هم ویلي دي چوکۍ لاسته راوړنه نه ده، دا امتیازات او دغه نه دي. ته بنده شي، ته خادم شي د ولس. نو چې هر څوک یا رئیسي یا وزیري هغه د ولس خادمي، په هغه باندې مسؤلیت دی، په هغې دنیا کې جواب ورکوي او په دې دنیا کې هم ځواب ورکوي. نو زما هیله ده د دغه نه امارت نه چې دا څه ګپ شپ شروع کړی دی. زه خو والله حیران سوم ستاسې دغه ته دا دویم ځل د یو ځل وشو زه سیده دا خو د پنجشیر مسله ترې جوړه شوه، پنجشیر ونیول سو، پنجشیر ونه نیول سو، اخر داسې شو چې بس وشو. نو همدغسې دا فضلي هم تېری ایسته لرې کوي
ورکې کوي مړه په ده باندې چې کرکټ آبادېږي خدای سر آباد نه کړي. موږ خو تاسو ته مخکې مو وي چې یو میاشت نیمه صبر وکئ پوه شوې. اوس یې مه لرې کوئ پرېږده چې کرکټ دغه د آی سی سی میټینګونه او شي نه لاړ شي چې موږ باندې نظر دومره راپرېنوځي. خو چې نه منئ بیا مه راوسته نو بیا راغی او بیا لاړه او بیا راغی د دې په ځای چې دی دا درته تاوان کوي نو هغې په ځای ایسته بس ګوښه کپزلي ختم یې که ورسره په کرکټ بورډ کې هغه مافیایي خلک چې دا 12-14 کالو راسې کارونه کوي ګروپونه جوړ کړي دي هغه ټول ګوښه کوي ختم یې کوي. آنلاین سیستم کې اپلیکیشن واچوئ چې ځوانان راشي او دې ځای ته داسې ځوانان راوړي چې په اسلامي عقیده سمبال خلک وي داسې نه چې په کرکټ بورډ کې به یو کس جاب واخیسته تا به بیا د هغه پوسټونه کته تا به بیا د هغه سټایل کو تا به چې سم دنه اوس پې راون جوړ شو. نو دغسې خلکو ته جابونه مه ورکوئ داسې خلکو ته کار مه ورکوئ پرېږده چې تښتي د وطن نه ځي او کار ځای ته ځي چې ورکېږي داسې هم چې ټکی تعلیم یې کړی و هم د دې وطن ورباندې پیسې لګېدلې وې بس ځان اوس وباسي سخته کې ځي ده. مګر هغه خلک وټاکئ چې هغه ښه زړه د خلاصه کار وکړي. نو او که دغسې مو دغه کړی چې هله راغی د بسوګۍ واده تینې جوړ شو راغی لاړه بیا هم هغه د پنجشیر کاتې شروع شوې. نو دلته خو تاسې څه پوز نه رالیږئ نه بدري کمانډوز راغلي دي نه څه مسله ده خو بس یو فرمان دی د رئیس الوزرا فرمان چې راغی فضلي پکې د کوم باغ مولی را پیدا شو چې وزیر د رئیس الوزرا فرمان نه مني او یا دا څوک داسې چمچې په دې رئیس الوزرا په وزارت کې را پیدا شوي دي چې د فضلي دومره سخت طرفدار دي دکې تاسې څه لیدلي دي. دا خو غټ دروغجن دی موږ ته څومره دروغ ویلي دي او مکار انسان دی د په مکر باندې مرازې لرې کوي بس ختم یې کوي. میرویس اشرف ټاکئ که بل څوک ټاکئ چې هر څوک ټاکئ یو کس وټاکئ او په هغه باندې سټینډ واخلئ ودرېږئ چې خلکو ته معلومات وشي چې صحیح دی او داسې نظام راغلی دی چې کرکټ یې با اختیاره کوي او څه دغه که دا خو تاسې په لوی لاس موږ ته داسې سلسله جوړوئ چې سبا له به خلک راځي او زموږ کرکټ به بیان کوي آی سی سی بیا به جاړو او تاسې خو به یو چې زه شکر دی ښه وشو ځکه چې طلبا خو اوسه پورې همدا کریډټ راخیسته چې دا مونږ شروع کړی دی تاسې شروع کړی خو تاسې څنګه شروع کړی هغه خدا که د شروع کرکټ هم و هغه هېڅ شی هم نه و نه مو 2 روپۍ ورکړي نه مو شی ورکړی هسې چټي مو شروع کړی اوس چې ښه وخت ته را رسېدلی دی فل ممبر یو د میلیونونو ډالره خبرې دي د 300 کسانو کارونه دي د زرګونه مطلب سلګونه کرکټران موږ سره ډومیسټک او دغه کې راسره تړلي دي د خلکو کارونه دا ټول تاسې اوس دې ته مجبوروئ چې هر سړی وتښتي دي وطن نه د ولس یو نیمه خوشحالي ده کرکټ هغه هم تینې واخلئ نور خو هسې هم غریبي ده اخره کې به څه کېږي همدا ولس بس تاسې خلاف راپاڅېږي ختم به هم کړي. دنیا کې انقلابونه ګوره ولس جوړ کړي او هغه ولږې تږې جوړ کړي. نو همدغه مسایل چې دي دې ته خپل اقتصاد ته پام وکئ او دا شینو باندې ځان مدغه کوئ بس رئیس هم وټاکه هم ټاکه ختمه شوه. موږ ته خلک یې کرکټ بورډ رئیس چشته رئیس سو دغسې رئیس سو دا رئیس دی دا اوس ریاست سو فرمان ورکه او فرمان راغی او ډیلیټ کو د پیج نه کې واچوه موږ په شرمونو مه شرموئ. هسې دنیا ته داسې په شرمونو وشرمولو نه هیله ده چې دا شی زما د طلباو د مشرانو نه دا سیریس واخلئ او دا د ولس خوشحالي ده. نورې خوشحالیانې خو ګوره هغه پیسو او اقتصاد او دنیا او دې پورې اړه لري دا خوشحالي خو ستاسې هېڅ پورې اړه نه لري دا خوشحالي صرف دې پورې اړه لري چې تاسې دا فرمان ورکئ یو کس به راته دغه که مشر که او بس کرکټ ته اهلکار کسان وټاکي او کرکټ مخکې ویسي که اهلکار نو بېغمه یې لرې کوئ دا شی نشته تا 3 کالو تړون لاسلیک کړی ډېر د دنیا چیرمینان هر څوک همداسې وخت په وخته ګوښه کېږي او دا کرکټ بورډ کې دننه میډیا څانګه کې هغه خاینان ناستې زه خاین تیشته یم چې د خپل وطن د کرکټ خلاف خبرونه راخلي پټ پټې دغه ته ورلیږي وایس اف امریکا ته او بی بی سی ته او نورو رسنیو ته چې دا دی دغه دی نو دا خلک باید ګوښه سي دا چې لرې شي ایله به دا کرکټ سمیږي کنې کرکټ ملاړه بس دا خیره بس پوه شوې که نه زه خو یې ولا ډېر سخت ښه پکړم دې شی نو چې دا راغی او لاړه او د پنجشیر کیسه یې ترېنې جوړه کړه نو خدای دې وکړي چې سبا لایو راځو چې بس میرویس اشرف صاحب چیرمیني او کیسه اسانه ختمه شي ځکه هغه یو خو ډېر اهلکار سړی و زموږ شینواری غریب هغه پسې خو زورواکي ورغله دی خو خپله زورواکی نه و سره د وسلو ورغی پیڅاوه چې راځه ته پڅېږه زادران به درته کېنو نو وروره څه ضرورت و یو ښه سړی و یو د کار سړی و پوهېده هغه مه لرې که چې په منډه مه لرې که سره چاوم نه وي
نه فرمانو نه چیو چوکۍ نه لرې که چې زه بسته په دې دروازه وځه او چې نن فضلي غوندې کس چې یو ناپوهه جاهله په هیڅ نه پوهېږي بې تعلیمه بې سواده تاسې ښه پېژنئ په ریاست ناست یې نو تاسې ته لرې کول ګران دي دومره خلک مه لرې کړه ګلبدین او سیاپ او امرالله ناصالح او څومره خلک مه ختم کړه اوس تاسې ته یو فضلي ختمول دومره ګران شو اسلامي امارت ته مړی یاره ډېر مو سخت خفه کړو هیله ده د مشرانو نه چې دا کیسه را غونډه کوي او فضلي بیخي سره ونه ټاکئ دویم ځله که بیا مو وټاکه فضلي دې ځلته نو کرکټ مو په شرمونو شرموئ ځکه دا ټول شي نه نړیوالې شورا چې دا سکرین شاټ کوي لکه موږ چې سکرین شاټ کوو هغوی سکرین شاټ کوي او زموږ کرکټ دې سره ختمیږي نو هغه سیاسي لاسوهنې هم دې ته یي هغوی چې سیاسي مداخلت باید ونه شي تاسې ډېر بې طریقې سیاسي مداخلت وکړه جنجال مو وکړه او کرکټ ختموئ نو هیله ده په دې باندې کار وشي سبا له میرویس اشرف صاحب بس چیرمین شي او کیسه ختمه شي ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه یو ځل بیا دا زموږ لایو د فیسبوک پاڼه د شینواري سپیکس لایو افیشل پښتو کې ورسره لیکلي د نجیب الله شینواري اصلي پاڼه او زموږ یوټیوب شینواري سپیکس او ټیک ټاک هم شینواري سپیکس یوټیوب ته کش ورکړئ هغه دوستان چې اروپا امریکا کې هستئ دا باقي چې هسې لګیا دي چې یوټیوب نه پیسې راځي او نه راځي ته که لارې کښېنه ستا پیسو ته ضرورت نشته دی ته دې که لارې سره سبسکرایب دغه مه کوه ته ګورم ما دا خو پریمیم سرویسز دي کرکټ خبرې سره کو نو هغه نور شرم وکئ د هندوستان او د نورې دنیا خلکو میلیونونه خلک لري ته خپله پښتونه خوار شي چې په دې باندې یو چوانی دې پرې نه خرچ کېږي په دې دم زړه خفه دی چې موږ ته به یو شی راشي او بیا درته یم یو روپۍ هم ترې نه ده اخیستی تی شی چې راځي همدغې افغانستان خلکو ته ورځي الله دې قبول کړي واقعي په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری خدای په امان السلام علیکم